آغا خلق چې میلاد مصطفی منی یا نه منی، خو د رمضان په میاشت کې هغه هم جماعت ښایسته کوي، هغه هم د قرآن عظیم شان د ختم شپې دپاره اجتماع جوړوي. هغه خلق چې میلاد ته بدعت وایي، ناروا وایي، همغه خلق هم د ختم القرآن د ستربندۍ جلسې جوړوي، د قرآن عظیم شان د ختم په ورځ راغونډیږي، د ستربندي د بخارۍ دپاره په پټو کې جلسې جوړوي، که جماعت نه په یو عام پټیو په بازار کې جلسه جوړوي، هغې ته سټیج جوړیږي، هغې ته ډیکوریشن جوړیږي، هغې ته یو جلسه جوړیږي. ولی؟ ځکه قرآن عظیم شان د الله رب الجلال نعمت دی د امت ته، او په دغه نعمت او په رحمت باندې باید مؤمنان خوشحال وي. موږ د قرآن عظیم شان په جلسو نه یو خفه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر. دا شپه د قدر ولی عزتمند ده؟ د قرآن کریم پکې نازل دی، د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغلی دی. دا رمضان میاشت ولی بهتره ده؟ علت د بهترۍ څه شی دی؟ انزل فيه القرآن، دی کې قرآن عظیم شان نازل دی. اوس قرآن عظیم شان نعمت الله رب الجلال دغه نعمت چې کومه شپه او کومه میاشت کې راولیږه، هغه میاشت په نورو میاشتو بهتره ده که نه ده بهتره؟ جواب راکړئ. نو په دې میاشت کې صاحب قرآن دنیا ته راغلی دی، دې میاشت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا دی. دا میاشت به په نورو میاشتو څنګه فضیلت نه لري؟ دې ته د عزت او د شرافت په نظر دی ولې ونه کتلی شي چې قرآن عظیم شان کومه میاشت کې راځي هغه د عظمت مونږ ته مسلمه ده، لیکن صاحب قرآن چې دنیا ته راځي هغه سر کې معظمه او مشرفه میاشت ده. زما معززو دا خلق سر نه خلاصوي په خبره باندې. د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده که نه ده؟ جواب راکړئ راته. هغه ملا صاحب، هغه شیخ القرآن، شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي، ولو که شکل دی یو زمیندار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي، دغه شي باندې شیخ القرآني مه شرموئ، دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی. الله شیخوخت هغه چا ته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي، الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي. د احادیثو خپل یو نور دی، یو ښایست دی، یو زینت دی. زما معززو، هغه څوک چې دې میلاد ته بدعت او ناروا وایي، هغې ملا نه تپوس وکړه چې د جمعې ورځ خاوند د عظمت ده که نه ده؟ تاسو هم پرې پوهېږئ عظمت ده که نه ده؟ تاسو ورکې چوټیانې د دکان کوئ که نه کوئ؟ په هغې کې دې ورځ ته د شرافت او د بهترۍ په نظر ګورئ که نه ګورئ؟ بخاري شریف حدیث دی، علت د عظمت څه شی دی؟